دغه ویډیو د سره حتمن وګورئ. مې سکیپ کوئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو باندې د نړۍ د بېلابېلو دینونو تلاوتونه واورم او په آخر کې به د پاک او سپېڅلي کتاب د قرآن کریم تلاوت واورم او په آخر کې تاسو وګورئ چې د کوم کتاب تلاوت خوږ دی او سکون لري. لومړی تورات تلاوت واورئ. د انجیل تلاوت. بودایزم د کتاب تلاوت. اوس د سر د قرآن پاک تلاوت واورئ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. کوم ویډیو تر اخره لیدلی وي نو حتما په زړه کې فخر کړی وي، خوشحاله شوی بیاست چې الحمدلله الله تعالی مسلمانان پیدا کړي. دغه ډول ویډیوګانې د سره ګورئ چې د انسان ایمان قوي کوي، ځکه چې موږ وګورو په ټولو تلاوتونو کې د قرآن پاک تلاوت خوږ او ناشنا و. نو ویډیو د سره شیر کړئ ځکه چې د نورو مسلمانانو هم د اسلام دپاره په زړه کې نور هم ایمان پیدا شي.